بسم الله الرحمن الرحیم. نو چیرویک ایکسپریمنٹ یا چیرویک کوم تجربه وکړه او بیریلیم چې دی بیریلیم هغه په الفا زرو باندې بمبار ویشت. نو موږ سره کاربن پیدا شو او هغه سره نیوټران پیدا شو. صحیح ده؟ نیوټران دته څنګه پته ولګېده؟ نو د چې کله الفا ذرې بمبار کړي په الفا زرو باندې، نو بیا فرافین چې دي موږ سره دی ورته کېښودل فرافین، او فرافین چې دي هغې نه ډېر تیز وتونکي پروټونونه پیدا شو، پروټانس پیدا شو. نو دې پروټان نه معلومېدو نه چې پروټان چې کله پیدا شو نو دې نه دې ته پته ولګي چې د نیوټران موږ سره یو بله ذره هم دلته شته دی چې د هغې نه پروټان تولید شوی دی. او هغه ځکه چې نیوټران خپله ثبات نه لري، کله هستې نه وځي نو موږ ویلی چې نیوټران بدلیږي په پروټان باندې او په بیټا ذرې باندې. نو د دې څخه وروسته بیا موږ سره ارټیفیشل ریډیویټیویټي یا مصنوعي رادیواکتیو والی دا موږ سره اصل کې کسب شو. صحیح ده؟ او هغې نه بعد ساینسدانان چې دي ارټیفیشل ریډیویټي باندې هغوی چیک کار شروع کړو. نو یعنې موږ تر اوسه پورې موږ پروټان، الکتران او نیوټران درې وانه چې کوم اساسي پارټیکل دي دا موږ چیک کړل، دا تقریبا موږ کشف کړل او موږ څه کړل هغه موږ وپېژندل. نو اوس راځو د اتوم اساسي ذرې ته چې همدغه ذرې دي موږ سره. اتوم فنډامنټل پارټیکل چې ورته وایي، اساسي ذرې، اساسي ذرې. نو موږ پروتونونو او نیوترونونو مجموعې ته دې ته موږ نیوکلیون یو. نیوکلیون یا نیوکلیدونه. یعنې د پروټونو مجموعه جمع نیوټرونو مجموعه، دې ته موږ نیوکلیان یو، نیوکلیون. او دې ته موږ ای باندې ښودل کېږي او کتلې نمبر هم دې ته موږ دې ته موږ چې یو کتلې نمبر. او یوازې پروټونونو شمیر ته موږ اتومي نمبر یو. اتومي نمبر. اتومي نمبر. صحیح ده؟ خو په خنثی اتوم کې چې اتوم خنثی چارج لا نه یې اخیستی، د الکترانو شمیر ته موږ اتومي نمبر یو چې خنثی ګوره. شرط په دا چې خنثی که اوس واخلم چې زنک مثلا مثبت دوه، صحیح ده؟ نو دا خنثی نه دی. صحیح ده؟ نو دا اتومي نمبر 10 دی اصل کې، خو پروټون دې کې اوس 28 دی ځکه دوه الکتران د لاسه ورکړي دي. نو ته به دلته اوس د الکترانونو شمیر به نه کړې چې الکتران پکې 28 نه ته وایې چې اتومي نمبر هم 28 دی. نه، خنثی اتوم چې ما سره وي او هغې کې څومره الکتران وي نو دا اتومي نمبر دغه دی. اتومي نمبر موږ په زیډ باندې ښیو. اتومي نمبر په څه باندې موږ ښیو؟ زیډ باندې ښیو. ها، نو اوس موږ که واخلو دغه درې ذرې موږ په نظر کې نیسو.
نو په جدول کې موږ سره نسبتي کتله ده چې هغه د پروتون دپاره پروتون موږ په پی باندې ښیو چارج د پروتون باندې چې کوم چارج دی د الکترون چارج د پروتون چارج یو رقم دی 1 صرف دا چې دا مثبت چارج دی موږ مثبت چارج نشي 1.902 یا 1.9 نسبتاً د منفي 19 کولمب دی صحیح ده موږ یو چې نسبتي چارج نه دی د نسبتي چارج مثبت یو دی او کتله په کیلوګرام کې دا 1.6 دا ثابت عددونه هلکانو زده کړئ 1.6 ضرب نسبتاً د منفي 20 کیلوګرام ده او نسبتي کتله یې موږ سره 1.0023 دی کاربن 12 سره موږ د مقایسه واخلو نیوترون چې دی نیوترون د ما چارج نشته زیرو چارج دی د باندې خنثی دی دی ده او کتله یې لږه تقریبا د شپږ اووه څلور نهه لس په توان د منفي 20 دی په کتاب کې ما سره چې کوم کتاب دی هغې کې 1.5 ولیکلی نو هغه لږ برابر کې بیا 1.5 لس په توان منفي 20 کیلوګرامه دی او نسبتي کتله چې دا وکې 0.008 ده که کاربن 12 سره د کاربن 12 برخې سره موږ دا مقایسه یې واخلو 0.008 دی الکترون که موږ واخلو الکترون نو موږ سره منفي 0.902 لس په توان د منفي 19 کولمب دی څومره چې د پروتون چارج دی الکترون موږ په ای باندې ښیو نیوترون موږ په ان باندې ښیو چارج دلته موږ سره منفي یو نیسو دې کې خبره نشته که څوک الکترون باندې چارج مثبت نیسي نو پروتون به بیا منفي نیسي خو جنرالي موږ ساینسدانانو چې کوم دي ساینس پوهانو هغوی پروتون دپاره مثبت نیولي او کتله موږ سره 9.1 لس په توان د منفي 11 کیلوګرامه دی او دغه کتله ډېره زیاته کمه ده 0.0005 دده چې د موږ سره څه ده دا موږ سره کتله ده ام یو په لحاظ سره اټامیک ماس یونټ په لحاظ سره د کتله ډېره زیاته کمه ده صحیح ده اوس که موږ نو نیوکلیدونه موږ ویلله صحیح ده پروټان او نیوټران صحیح ده پروټان نیوټرانو مجموعي ته موږ نیوکلیان یو یا څه ورته یو نیوکلیدونه موږ ورته یو نیوکلیانز یا نیوکلیدونه ورته یو نیوکلیون او دغه نیوکلیان موږ پاس خوا کې لیکو صحیح ده که موږ داسې واخلو یو عدد زه لیکم ښه غټه ایک زه ولیکم وبښئ ایکس زه ولیکم ایکس دلته ای ده مثلا وبښئ دلته ای شي دا بی شي دا سی شي دا ډي شي نو دا ای چې چپې خوا ته ما لیکلی لاندې چپې خوا ته
د یو عنصر چپې خوا لاندې چې دی دا تاته اتومي نمبر ښیي، اتومي نمبر تاته ښیي، زیډ باندې موږ ښیو. او بي چې ده د اتوم چپې خوا پاس خوا ته دا تاته ا ښیي. اتومي نمبر ته موږ ترتیبي نمبر هم یو ښه ترتیبي، او دا کتلې نمبر شو، کتلې نمبر. او دا نیوکلیان هم ورته ویلی شي، چې ورته ویلی شي نیوکلیان، نیوکلیون. سی ماته چارج ښیي، چارج، سی موږ ته څه ښیي؟ چارج. او ډي ماته د اتومونو شمیر ښیي، اتومونو شمیر، ډي موږ ته څه ښیي؟ اتومونو شمیر ښیي. صحیح ده. نو موږ که مثال واخلو مثلا لکه موږ څه وصبر موږ هیلیم ډېر یادو، دوه څلور مثبت. نو هیلیم اتومي نمبر دوه دی، د اتومي نمبر. او دا نیوکلیون دی یا کتلې نمبر دی، نیوکلیون دی یا څه دی مثلا کتلې نمبر دی. او دا مثبت دوه دا چارج دی د باندې، دا څه دی؟ چارج دی. صحیح ده. مثال په توګه بل که موږ واخلو هایدروجن، یو اتومي نمبر د ده یو دی، کتلې نمبر د ده هم یو دی، د هایدروجن. هایدروجن یو بل هم لري، یو دوه که موږ واخلو، اتومي نمبر یې همغه زیډ دی او کتلې نمبر یې ا دی. کله چې داسې راشي چې اتومي نمبر یو شان لکه 1 یو او کتلې نمبر مختلف شي، دلته یو دی او دلته دوه دی، نو بیا دې ته مونږه د کتلې نمبر یو دی، دلته یو دی، نو دې ته بیا موږ ایزوتوپ یو، ایزوتوپ. کله چې اتومي نمبر یو رقمي او کتلوي نمبر مختلفي، دې ته بیا ایزوتوپ یو. عنصر یو وي، عنصر همغه یو وي. بل مثال که موږ واخلو سوډیم موږ سره دی 1130، نو د ده اتومي نمبر زیډ 11 دی او کتلې نمبر په ا ښودل کېږي، هغه 30 دی. راځو ایزوټوپ ده، ایزوټوپ آیسوټوپ. آیسوټوپ چې دی دا د همغې عنصر یو بل نیوکلیوني، د همغې عنصر یو بل نیوکلیوني، یعنې د یو عنصر د عین عنصر اتوم، د عین عنصر اتوم چې پروتونونو شمیر یو شاني او کتلوي نمبر یا کتلې نمبر مختلفي، د عین عنصر اتوم چې اتومي نمبر یا پروتونو شمیر یو شاني او کتلې نمبر مختلفي، کتلې نمبر شي مختلفي،
دې ته موږ بیا ایزوتوپ یو د این عنصر اتوم چې اتومي نمبر یو شان او کتلې نمبر مختلف دي، کتلوي نمبر مختلف دا د یو بل ایزوتوپ دی. یا ایزوتوپ د این عنصر نیوکلیون څخه عبارت دی. د این عنصر نیوکلیون څخه عبارت دی چې اتومي نمبر یو شانی، اتومي نمبر چې پروتونونو شمیر یو شان وي خو د هغوی د نیوکلیونونو شمیر د یو بل څخه مختلف وي. یعنی نیوترون شمیر یو بل څخه شي دا یو بل څخه توپیر ولري. یا دوه نیوکلیدونه چې اتومي نمبر یو شانی، دوه نیوکلیدونه چې اتومي نمبر یو شانی خو د نیوترون شمیر د یو بل څخه مختلف وي. دوه نیوکلیدونه چې پروتون شمیر مساوي خو د نیوترون شمیر د یو بل څخه مختلف وي. دې ته موږ چې یو ایزوتوپ یو څو تعریفونه موږ وکړل. یو تعریف دا چې د یو اتوم د این عنصر اتوم چې اتومي نمبر یو شانی، کتلوي نمبر مختلف وي، دې ته موږ ایزوتوپ یو. مطلب د ټول یو دی. این عنصر اتوم چې اتومي نمبر یو شانی، کتلوي نمبر مختلف وي، دې ته موږ چې یو ایزوتوپ یو. مثال په توګه که زه واخلم هایدروجن، یو هایدروجن 1 دی، نو د ده ای چې ده کتلې نمبر د یو دی او اتومي نمبر هم څه دی، اتومي نمبر هم یو دی. بل هایدروجن دی یو دوه، اتومي نمبر د دوه دی خو کتلې نمبر د څه دی، کتلې نمبر د یو دی، کتلې نمبر څه دی، یو دی. نو دا اتوم دا او دا د یو بل ایزوتوپ دی، دا د یو بل څه دی، ایزوتوپ دی. دا موږ په ډي باندې هم ښیو، دا دویم چې موږ سره دی چې باندې ښیو ډي باندې. یو بل هم موږ سره شته دی په دې کې یو 3 اتومي نمبر د 3 دی، موږ سره دلته 3 دی او بخې کتلې نمبر 3 دی، اتومي نمبر څه دی، یو دی. دا موږ په ټي باندې ښیو، چې باندې ښیو ټي باندې ټي. نو دا موږ سره درې وانه دا د هایدروجن ایزوټوپ دی. نو موږ یو ځکه یو چې د این عنصر اتوم چې پروتون شمیر یو شانی یا اتومي نمبر یو شانی او کتلې نمبر یې شي مختلف. او بل تعریف موږ داسې وکړو چې د این عنصر نیوکلیتونو څخه عبارت دی. این عنصر نیوکلیتو دی. ګوره عنصر موږ په اتومي نمبر پیژنو. عنصر موږ چاته یو، یعنې موږ سره په هغه کې یعنې د مادې هغه خالص ماده چې په هغه کې د ټولو اتومونو اتومي نمبر یو شان، په هغه کې د ټولو اتومونو اتومي نمبر څه یو شان. نو اوس هایدروجن که دیوتریم دی که تیتریم دی او که پروټیم دی، پاسني هایدروجن ته موږ پروتیم یو چې دوه اتومي کتلې نمبر یې 2 دي ته موږ دیوتریم یو، او چې کتلې نمبر یې 3 دي ته موږ تریتیم یو. نو دوی ټولو اتومي نمبر یو شان دی، اتومي نمبر یې څه دی، یو شان دی، خو کتلوي نمبر یې څه دی، کتلوي نمبر یې مختلف دی. نو ځکه کتاب کې تعریف ځکه راغلی د این عنصر نیوکلیتونو څخه عبارت دی. اما دام هایدروجن دی، دام هایدروجن، دام هایدروجن دی. نو دا ځان نیوکلیون دی، دا ځان نیوکلیون دی، دا ځان نیوکلیون. د این عنصر نیوکلیدونه دي اصل کې، ایزوټوپ چې دی د این عنصر نیوکلیدونه دي چې پروتونونو شمیر یو شان دی خو د هغوی د نیوکلیونو شمیر مختلف دی. ځکه دلته نیوکلیونو شمیر څه دی، یو دی، دلته نیوکلیونو شمیر 2 دی، دلته نیوکلیونو شمیر 3 دی. یا نیوکلیدونه چې د هغوی نیوترونو شمیر مختلف وي. نو که اوس دلته واخلو، دلته نیوټرون په لومړني کې 0 دی او دی بل کې نیوټران یو دی او بل کې نیوټران څه دی، 2 دی. نو اتومي نمبر خو یو شان دی خو نیوترونو شمیر څه دی موږ سره یو بل نه مختلف. نو دې ته بیا موږ څه یو ایزوټوپ دی ته موږ دې ته موږ څه یو ایزوټوپ موږ یو. د ایزوټوپ موږ سره ډېر زیات مثالونه شته دی. بل مثال چې دی موږ سره د ایزوټوپ هغه کلورین موږ اخیستی شو.
کلورین یو 15 دی او بل کلورین 15 دی. نو موږ که دا واخلو نو د دو اتومي کتلې نمبر 15 دی او دغه 19 دی اتومي نمبر. همدارنګې کلورین 19 چې دی اتومي کتلې نمبر یې د ده 19 دی خو زیډ یې همغه 19 دی. نو نیوترون که موږ واخلو که نه نیوترون نو دلته نیوترون شمیر 15 نه چې 19 لرې کړي نو تقریبا 13 راځي که نه او 19 نه نو دلته 20 راځي. نو پاسنی عنصر کې 15 کې 15 والا کلورین کې 13 نیوټرون دي او د بل کې 20 نیوټرون دي او پروټان او نیوټرون ګوره پروټان دلته 19 دي پروټان دلته 19 دي او الکترون چې دی دلته 19 دي او الکترون دلته 19 دي. نو الکترون پروټان شمیر کې فرق نه راځي الکترون پروټان شمیر کې فرق نه راځي. صحیح شو. بل مثال که موږ واخلو د نیان موږ سره 10 شلم شته او 10 یویشم شته او 10 دویشم شته. نو که موږ اتومي نمبر وګورو نو اتومي نمبر یې دلته 20 دی دی بل کې اتومي نمبر 21 دی او دی بل کې اتومي نمبر 22 دی. خو که موږ کتلې نمبر ته راشو نو کتلې نمبر دلته هم 20 دی دلته هم 20 دی دلته هم 20 دی نو دلته هم 10 دی او بخئ کتلې نمبر دلته هم 10 دی دلته هم 10 دی او دلته هم 10 دی. تیرا کتلې نمبر ټولو کې همغه 10 دی. نو این عنصر دی همغه نیان دی خو مختلف نیوکلیونه دي پاس کې نیوکلیونو چې دی پروټون نیوټرون شمیر 20 دی دی بل کې پروټون نیوټرون شمیر 21 دی دی بل کې پروټون نیوټرون شمیر چې موږ سره 22 دی. نو که موږ مثلا غواړو چې ایسوټوپ کمپوزیشن موږ څنګه کولی شو چې پیدا کړو صحیح ده. دا د ایزوتوپونو ځانګړتیاوې دي ایزوتوپونو ځانګړتیاوې یو ځانګړتیا یې دا ده ایزوتوپونو کې به پروتونونو شمیر او الکترونو شمیر دا به یو شانی په ټولو ایزوتوپونو کې به ما سره د یو عنصر چې څومره ایزوتوپونه دي دې کې به پروټان او الکترون دې شمیر به یو رقم وي. نو موږ ویلی شو یو خاصیت به یې دا وي چې زیډ اتومي نمبر دا مثال کېږي پروټانو شمیر سره دا مثال کېږي د الکترانو شمیر سره دا به ټول یو شان دي. د ټولو د عین عنصر ایزوتوپ پروټونونو شمیر الکترونونو شمیر او اتومي نمبر دا به درې واړه یو شي اتومي نمبر پروټون شمیر الکترون شمیر د یو عین عنصر دا به یو شان دي یو خاصیت. کتلې نمبر به مختلف وي کتلې نمبر به توپیر لري یعنی ای چې دا ای د ایزوتوپونو به دا موږ سره فرق لري
او A چې ده کتلې نمبر چې دا موږ سره مساوي نیوټران پلس پروټون. کتلې نمبر چې دا به د n عنصر ایزوتوپونو کتلې نمبر به مختلف وي او دا موږ سره مساوي نیوټران پلس پروټون. صحیح ده؟ یعنې دې نه دا معلومیږي چې ایزوټوپونه د یو بل سره نیوترونو شمیر کې توپیر لري. شمیر کې د یو بل څخه توپیر لري. نیوټران به چې دی نیوټران دا به د یو بل څخه شی موږ سره دا موږ سره مختلف وي. نو اوس که موږ راشو یو کمپیریزن ته یو مقایسې ته موږ لیکو چې عنصر او بیا د هغه ایزوتوپ لیکو. او بیا اتومي نمبر پروتونونو شمیر همدارنګه الکترون شمیر. کتلې نمبر کتلې نمبر چې دی موږ سره په A توري موږ ښیو او دا موږ سره مساوي کېږي نیوټران جمع پروټون. او بیا نیوټران به موږ څنګه راوباسو؟ نو نیوترونو شمیر نیوترونونو شمیر دا به موږ سره مساوي شي. نیوټرونو شمیر به موږ سره مساوي شي. که موږ کتلې نمبر نه کتلې نمبر موږ په A باندې خو کتلې نمبر نه که موږ پروتون لري کو پی واړه ده ښه پی واړه ده زیډ او A نه بغیر نو ټول حروف چې دی واړه دي ښه. نو کتلې نمبر نه به موږ پروتون شمیر لري کو یا کتلې نمبر نه به موږ زیډ لري کو زیډ یا به کتلې نمبر نه موږ الکترون لري کو. د هر یو نه چې موږ لري کو نو موږ سره نیوټران چې دی موږ رایستی شو نیوټران چې کولی شو رایستی شو. ها اوس راځو څوک کې هم مثالونه ویلي دي خو اوس به راشو اکسیجن ته. اکسیجن ته ها اکسیجن موږ سره ایزوټوپونه د اکسیجن اته شپاړس دی یو ایزوټوپ بل ایزوټوپ اته اوولسم شته او د اکسیجن بل ایزوټوپ اته اتلسم شته. صحیح ده؟ ښه نو کله چې نو د ده اتومي نمبر پروتون شمیر الکترون شمیر د دې ټولو اته دی د دې ټولو څه دی اته دی. ها کتلې نمبر به څنګه شي؟ نو موږ ما سره کتلې نمبر دی نو کتلې نمبر د ده شپاړس دی. موږ غواړو چې نیوټران راوباسو. نیوټران به نو موږ سره شپاړس نه به اته لرې کړو نو نیوټران شمیر به ما سره مساوي شي اته د یو ایزوټوپ دپاره. د بل دپاره دې کې موږ سره اتومي نمبر پروتون شمیر الکترون شمیر اته دی او کتلې نمبر د ده اوولس دی. نو اوولس نه که زه اته لرې کړم
دلته نیوټرون شمیر د 9 دی او د بل کې اتومي نمبر پروتونونو نمبر او الکترونونو شمیر یې هغه 8 دی او کتلې نمبر د 13 دی او دلته چې 13 نه زه 8 لرې کړم نو ما سره به لس نیوټرون راکړي لس پته شی راکړي دا ممکن نیوټرون راکړي داسې موږ نورو نیوټرون موږ نیون مخکې پاس واغسته نیون صحیح ده نیون که موږ واخلو نو نیان موږ سره لس او شل والا دی ها نیان دا لس شل والا دی دلته باید نیان موږ لیکلی وي ها نو دو اتومي نمبر لس دی او کتلې نمبر د شل دی نو لس چې کله راغی نو پروټان الکترون د ټول لس شو نو د دو نیوټرون شمیر به لس شل ماینس لس شي دې کې لس نیوټرون دي او لس پکې پروټان هم دي لس پکې الکترون هم دي ها دې بل کې موږ سره نیان دی وبخئ نیان موږ سره لس 21 دی ها نو موږ سره به دې کې چې چونکې اتومي نمبر یې لس دی نو زیډ هم لس دی پروټان هم لس دی او الکترون هم د شی دی لس دی دا ټول دپاره یو شان دی کتلې نمبر د 21 دی نو ما سره نیوټرون که زه غواړم نیوټرون به زه د A ماینس زیډ شي نو A موږ سره څه دی A موږ سره د 21 دی د لس دی نو 11 دکې نیوټرون دی په د 21 والا ایسوټوپ کې موږ که واخلو نیان 22 نو دا خو تقریبا همغه خبرې دي کتلې نمبر 22 دی نیوټرون به زه واخلم A ماینس زیډ کتلې نمبر 22 دی ماینس لس نو 12 نیوټرون دا لري او دا د یو بل شی دی ایزوټوپ دی نیان شل 21 22 دا د یو بل څه دی موږ سره دا موږ سره د یو بل ایزوټوپ دی